د ښکلي زړه خاوندان او اصیل خلک د دنیا حالات او ظروف نه بدلوي. دوی همیشه ښه وي. یوسف علیه السلام ته وګوره. کله چې په زندان کې و همدا خبره ورته وشوه چې انا نراک من المحسنین، او کله چې د مصر د خزانو واکمن شو هغه وخت هم ورته همدغه خبره تکرار شو چې انا نراک من المحسنین، موږ تا ښه انسان وینو، ته ښه انسان یې. اصلي خلک، درانه خلک، د ښکلي زړه خاوندان، باادبه خلک ظروف او حالات نه بدلوي. دوی همیشه لکه معدن یو جوهر لري چې هغه د دوی ښه والی دی. ته هم همداسې واوسه. اجازه مه ورکوه چې حالات تا بدل کړي. په خپلو ملګرو سره، کورنۍ سره، ټولو سره دې لږ مالداره شي بدل شي، لږ غریب شي بدل شي، یا حالات دې بدل کړي. نه، که غواړې معدن واوسې همیشه او اصیل واوسې، همیشه ښه واوسه.